سلام پښتون خبرونو سره زم رشنا زمیر او زم شاه سلیم جان د ټول ناول د ټول وړاندې د نن ورځې مهم خبرونه. इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के द बल्दियाती इंतखाबातों द्वयम पड़ाव लपारा 19 जिलों के द पोलिंग शेड्यूल जारी करे। प द्वयम पड़ाव के बाद सूबे पर 13 जिलों के द मार्च पर 20 नेटा पोलिंग कीगी। द नामजदगी कागजों बाद द फरवरी 9 नेटे सखा तर 11 नेटे पूरे जमा कवलशी। द नामजद शवी उम्मीदवारानो हतमी फहरिस्त बा 25 फरवरी बांधे जारी करेशी। हाथ से ना बढ़े प्लीज, आप बैठे प्लीज, बैठ जाओ। ये इसको ये कर इस तरह बात करता है तो निकालो इसको। परेशानी लाहक हो गई है इसको आप बैठ जाए प्लीज, मैं आपको कहता हूँ बैठ जाओ। पाकिस्तान के लोगों बैठ जाए प्लीज, मत परेशान हो। د قومی اسمبلی په اجلاس کې بدنظمی د سپیکر اسد قیصر او د پیپلز پارټۍ رهنما آغا رفیع ترمنځ د سختو ټکو استعمال. د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر آغا رفیع په خپل کرسۍ کینول لپاره سکیورټي راوغوښته. کلدم टी टी पी سره خبرې روانې دي. په پولا د ازغن دار لګولو لږ کار پاتې دي چې ډیر زر به مکمل کړي شي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د سېنات په اجلاس کې وینا وای مونږ د ترهګرۍ د پیښو جایزه اخلو. د اسلام آباد های کورټ وقار متاثره کولو کوشش شوی دی. یو آډیو ټیپ د ډیر وخت پورې د میډیا موضوع جوړ شوی و. د قومي اسمبلی اجلاس ته د خطاب په وخت د شاه محمود قریشي وینا وای حیرانتیا خبره خدا ده چې په کوم جج الزام لګولی شوی و هغه د بنچ ممبر هم نه و. د पेट्रोल نه پس د بجلی په قیمتونو کې هم د 3 روپو او 12 پیسو اضافه امکان. سی پی پی ای د بجلی قیمت کې د اضافه لپاره نپرا کې درخواست دایر کړي. د بجلی قیمت کې د اضافه درخواست د دسمبر میاشت فیول ایڈجسټمنټ مد کې ورکړې شوې. نپرا با په 1 فروری د بجلی په قیمت کې د اضافه په درخواست سماعت کوي. د اضافه په صورت کې بعد صارفین د 10 روپو زیات بوج برداشت کوي. د خیبر ضلع په لنډی کوتل بازار کې مقامی خلکو د بجلی د لوډ شیډینګ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کې د سیاسي جماعتونو مشرانو نه علاوه په ګڼ شمېر کې عام ولس هم ګډون وکړو. اوس خیبر ضلع کې د بجلی نام و نشان نشته. د بجلی دا نشتوالی خلکو ته منظور نه دی. د مظاهره کوونکو وینا وایي حکومت څخه غوښتنه کوو چې علاقه کې د بجلی سپلای یقیني کړي. ضلع مومند پولیس په مختلف کاروایانو کې نیولې شوي بارودي مواد د عدلیه او پولیس په نگرانۍ کې تلف کړی شوي دي. په بارودي مواد کې د راکټ لانچر 2 ګولۍ او 4 ډیټونیټر شامل. مواد د عدالت په حکم کډپی په مقام جوډیشل مجسټریټ ضیاء الحسن او डी एस पी خالد خان موجودګۍ کې د بم ډسپوزل سکواډ ټیم تلف کړو. هرنائی کې عوامی نیشنل پارټۍ د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت مرکزی جلسه کې د پارټۍ مرکزی او صوبایي مشرانو ګډون وکړو. د پارټۍ مشرانو جلسې ته وینا وکړه او د باچا خان او د ولی خان په نظریې رڼا واچوله. د لاهور علاقہ نارکلی کې 13 ورځ د شوي دھماکې 14 جوبل کسان اسپتال کې زیر علاج. د پیښې 12 جوبل کسان اسپتال نه ډسچارج شوي هم دي. 15 تباه شوي موټر سایکل او یو سایکل وس هم د دھماکې په ځای کې موجود.
ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس ناتاره حملې جاری. نړۍ کې د کرونا وایرس یومیه کیسونو ریکارډ جوړ. د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د 13 لکو نه زیات د کرونا وایرس کیسونه ریپورټ. د تیرې هفتې په مقابله کې د کرونا وایرس کیسونو کې 18% اضافه. د نه علاوه د کرونا وایرس نه د مرګونو شرح کې هم 11% اضافه شوې ده. خطرناک کرونا وایرس نه تر ټولو زیاته امریکا متاثره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکې د ولسمشر جو بایډن ناغه بیان په کلکه مسترد کړي چې ګڼي افغانستان یووالی صلاحیت نه لري. د افغانستان په اړه ویل کېږي چې دا هیواد د استعماري قوتونو قبرستان دی ولې د ملک کې د اتحاد صلاحیت نشته. د امریکې ولسمشر جو بایډن وینا. یورپی اتحاد په افغانستان کې خپل مستقل سفارت پرانستی دی. د افغانستان خارجه وزارت وینا د بهرنیو چارو وزارت ترجمان عبدالقهار بلخي په کابل کې د یورپی اتحاد لخوا د سفارت پرانستنې خبر ورکړو. ښاغلی بلخي وایي یورپی اتحاد ستاسو سره د ملاقاتونو نه وروستو همدې اتحاد په کابل کې خپل مستقل موجودیت لپاره سفارت رسما پرانستی او عملی کار هم شروع کړی. د افریقې په ملک غانا کې ټرافیکي پیښه 18 کسان مړه شوي او یو کم 80 زخمیان. ګڼ شمېر ودانۍ نړېدلې هم دي. د چاودنې په ځای کې د تباه شویو ودانیو ملبه پرته ده. او د کرکټ مینوال لپاره د خوشحالۍ خبر. ICC د T20 نړیوال کپ لپاره د شیډیول اعلان وکړو. ټورنمنټ به د 14 اکتوبر څخه د 18 نومبر پورې د استرالیا په 9 لویو ښارونو کې لوبیږي. میګا ایونټ کې به 14 ټیمونو ترمنځ 15 میچونه لوبولی شي. د روایتي حریف پاکستان او هندوستان به په 23 اکتوبر یو بل ته ملبورن کې مخامخ کیږي. مهم خبرونه تاسو کتل. یو وړه شاندما اخلو او بیا راځو تفصیلي خبرونو سره. موږ سره اوسئ. د مینه پس هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویمې مرحلې د انتخاباتو شیډول اعلان کړی دی. په 13 ضلعو کې بعد دغه انتخابات د مارچ په 23 نیټه ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د اعلان تر مخه امیدواران د نامزدګۍ کاغذات د فروری 4 نیټې نه حاصلولی شي. د نامزدګۍ کاغذات به د فروری د 9 نه تر 11 پورې جمع کولی شي. د فروری په 12 نیټه به د امیدوارانو د نومونو لیست د الیکشن کمیشن په مقامی دفترونو او نورو متعلقه ځایونو کې اویزانولی شي. امیدواران د 15 فروری پورې خپل کاغذات واپس هم اخیستی شي یا پرې څوک اعتراض کولی شي. په 28 فروری به امیدوارانو ته انتخابي نشانونه الاټ کولی شي. د ویلیج کونسلو، نیبرهوډ کونسلو او تحصیل کونسلو د دغه انتخابات لپاره به پولینګ د مارچ د میاشتې په 20 نیټه کیږي. په کومو ضلعو کې چې به دا انتخابات کیږي په هغې کې ابټاباد، مانسره، بټګرام، تورغر، اپر کوهستان، لویر کوهستان، کولی پلاس کوهستان، سوات، ملکنډ، اپردیر، لویر دیر، شانګلا، چترال، اپر چترال، لویر چترال، لویر کورم ارکزی، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې کله د TTP سره خبرې روانې دي. په پوله د ازغن تار لګولو لږ کار پاتې دی چې ډېر زر به مکمل کړی شي. د سېنیټ په اجلاس کې د خبرو په وخت د داخلي چارو وزیر وینا وه چې موږ د ترهګرۍ د پیښو جایزه اخلو او د اسلام آباد ترهګرۍ پیښې پلټنې هم روانې دي. हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए. 2 दहशतगर्द TTP ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए. उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले जहां उन्होंने रात को क़याम किया. मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि किस जगह उन्होंने क़याम किया और कहां खाना खाया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है. इस साल में ये पहला वाक़या हुआ है. पहले इस्लामाबाद में 5 वाक़यात हुए हैं.
जिसमें लोग हमला आवर जो हैं इस आईजी प्रिंसिपल रोड पे पुलिस स्क्वाड को और जो शाहीन है मोबाइल स्क्वाड हमने 125 स्क्वाड निकाले, उसमें से 5 को उन्होंने जानी नुकसान पहुंचाया और वो लोग शहीद हुए। और ये ख़ास मकासद हैं। हम तालिबान टीटीपी के ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे थे, सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है। 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। जो ईरान बॉर्डर है उसमें 200 किलोमीटर रहती है बलूचिस्तान पे, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे सिर्फ 20.3 या 21 किलोमीटर लगा लें, 21 किलोमीटर का फासला अभी बाकी है। जहां तक वो मुझे कमर बस्ता होने का कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं होगी। हजरत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। द ख़ारिजा चार वज़ीर शाह महमूद कुरैशी वैली दी च इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकार मुतासर कवलो कोशिश शवे दे द कामी असम्बली इजलास दा द खिताब प वक्त शाह महमूद कुरैशी वैनावा चियो ऑडियो टेप द डेर वक्त पुरे द मीडिया मौजूद जोड़ा शवा। शाह महमूद कुरैशी दाहम वेल च हैरानतिया खबरा खुदा दा च पकम जज इल्जाम लगवल शव्यो आगा द बेंच मेंबर हम नो। राना शमीम साहब का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। और उनका ये नुक्ता नज़र है कि चीफ जज, साबका चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। वो समझते हैं कि ये एक सोची समझी काविश थी और बुनियादी मकसद ये था कि अदालत के फैसले को मुतासर करना। कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने हिदायत दी एक सिटिंग जस्टिस को ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक साहब को उन्होंने वाज़े हिदायत दी कि आपने फला केस में ये करना है और आपने जमानतें नहीं होने देनी और फला फला शख्सियत को आपने 2000 इलेक्शंस की इख्तिताम तक आपने जेल में रखना है, रिहा नहीं होने देना। द सेनेट पर इजलास के द मुस्लिम लीग नून गढ़ी एहसन इकबाल वैली दी च हुकूमत द पाकिस्तान मीशत तबाह करे थे चुलामल आम उलस द डेरो मुश्किलात सर मखामख थे। उलस द बिजलाई बिलूना खुराक सीजुना दवायानी और नूर शान कीमतुन न शी बर्दाश्त कवले। वाई हुकूमत द ग्रानी सोनामी रावस्तु सरा मुल्क पर कर्जों की डूब खड़े थे और वो आइन की सरबुलंदी का, आइन की अमलदारी का और आइन के मुताबिक अपने किरदार को अदा करने का है। पाकिस्तान आज जिस क्राइसिस में फेंका जा चुका है, मैं जनाब स्पीकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई लीडर ऐसा किंग कॉन्ग नहीं है जो अकेला मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। कोई एक पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो अकेली तनहा मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। कोई एक इदारा इतना ताकतवर और अहल नहीं है इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। आज पाकिस्तान को एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की जरूरत है, एक ऐसी जमहूरियत की कि जिसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन अलग-अलग भी हों, लेकिन एक जिस्म के दो पहिए बनकर वो इस निजाम को चलाएं। एक ऐसा निजाम कि जिसके अंदर वजीर आजम ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकता, दुश्मन की फौजें सरहद पे लगी हों, वो आपके दफ्तर से कमेटी रूम तक आर्मी चीफ के साथ नहीं आ सकता। ये तर्ज अमल पार्लिमानी तर्ज अमल नहीं है। इसको छोड़कर इस मुल्क के अंदर हमें एक ऐसा तर्ज अमल अपनाने की जरूरत है जो आइन के दिए हुए स्पिरिट के मुताबिक एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला दे। और मैं समझता हूं कि अगर आज हमने इस मुल्क को आइन के रास्ते से हटाया, रूगर्दानी की और अवाम के वोट के हक की हुर्मत को बहाल ना किया, तो जनाब स्पीकर
पूरी दुनिया भी हमारी मदद को आ जाए वो हमारी मदद नहीं कर सकेगी। د لاهور علاقہ نارکلی کې 13 ورځ د شوي धमाکې 14 جوبل کسان اسپتال کې زیر علاج دي د ذرایعو تر مخه د پیښې 12 جوبل کسان د اسپتال نه ډسچارج شوي هم دي د نه علاوه پیښه کې تباه شوي موټر سایکل او یو سایکل اوس هم د ځمکې په ځای کې موجود دی یاد دی چې 13 ورځ د لاهور انارکلی بازار کې یو افسوسناک धमाکه شوی و چې په کې یو ماشوم په شمول 3 کسان په حق رسیدلی او ګڼ شمیر پکې زخمیان شوي هم ضلع مومند کې پولیس په مختلفو کاروایو کې نیول شوي بارودي مواد د عدلی او پولیس په نگرانۍ کې تلف کړي په بارودي مواد کې د راکټ لانچر 2 ګولۍ او 4 ډیټونیټرز شامل دي د مومند پاک افغان پولیس سره نږدې علاقہ بایزه کې د مجرم پکور کې خطرناک روسي راکټ لانچر 2 ګولۍ او 4 شپېته پټاخې نیولې شوې دي د انسداد دهشتګردي په عدالت کې په دې حقله مقدمه وچلولې شوه او عدالت مجرم ته سزا اورولې او نیولې شوي بارودي مواد د عدالت په حکم کړپې په مقام جوډیشل مجسټریټ ضیاء الحسن او د ډي ایس پی خالد خان موجودګۍ کې د بم ډسپوزیبل سکواډ ټیم تلف کړو د پټرول نه پاس د بجلی په قیمتونو کې هم د 3 روپو او 12 پیسو فی یونټ اضافه امکان دی سی پی پی اے د بجلی قیمت کې د اضافه لپاره نیپرا کې درخواست دایر کړې ده د بجلی قیمت کې د اضافي درخواست د دسمبر میاشت فیول ایڈجسټمنټ مد کې ورکړی شوی دی نیپرا په 1 فروری د بجلی په قیمت کې د اضافه په درخواست سماعت کوي د اضافه په صورت کې به صارفین د 10 ارب روپو نه زیات بوج برداشت کوي د خیبر ضلع په لنډی کوتل بازار کې مقامی خلکو د بجلی د لوډ شیډینګ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره کې د سیاسي جماعتونو مشران نه علاوه ګڼ شمیر کې عام ولس ګډون وکړو مظاهره کوونکو باچا خان چوک څخه تر پریس کلب مارچ وکړو او د ټسکو محکمې خلاف سخت نارضایي وکړه مظاهره کوونکو ویل اوس خیبر ضلع کې د بجلی نام و نشان نشته د بجلی د نشتوالي خلکو ته منظور نه ده او د ټسکو لخوا د بجلی سپلای قطع کول یو لوی ظلم وبللو احتجاج کوونکو ویل چې د بجلی لوډ شیډینګ له امله ټیوب ویلز بند شوي او اوبو قلت هم پیدا شوی دی ضلع خیبر کې ماشومان او ښځې لرې علاقو څخه په سرونو اوبه راوړلو ته مجبوره شوي دي هغوی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې علاقه کې د بجلی سپلای یقیني کړي هرناغي کې عوامي نیشنل پارټي د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت مرکزی جلسه وکړه جلسه کې د پارټي مرکزی او صوبایي مشرانو ګډون وکړ تفصیلات مطابق د پارټي مرکزی سینئر نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مرکزی جنرل سیکرټري میاں افتخار حسین ګډون وکړو د باران باوجود په جلسه کې زرګونه کسانو ګډون کړو د پارټي مشرانو جلسې ته د وینا په محال ویل چې د باچا خان او د ولی خان نظریه زموږ لپاره اوس هم د لارې رڼا ده په خپل خطاب کې حیدر هوتی ویل چې موږ ملک بچ کول لپاره راوتی یو ملک کې د یو بل جګړې لپاره سکرپټ تیار شوی دی موږ به اجازه ورنکړو چې پښتانه نور د ترهګرۍ ښکار جوړ شي میاں افتخار حسین ویل چې ترهګري په موږ مسلط کړی شوې ده پاکستان کې جمهوریت نشته غلطو پالیسو په پاکستان کې خارجه پالیسي ناکامه کړې ده د خیبر تحصیل باړی سیمه کاخیلو کې پاک افغان لوی لار باندې د افغان ټرانزیټ ټریډ گاډو باندې نامعلومه کسانو ډزې کړي تفصیلاتو مطابق د حملې نه وروسته حملاور په تیښته کې بریالي شوي او په حمله کې څه قسمه انساني زیان نه دی شوی خو ولې گاډو ته سخت زیان رسیدلی دی امنیتي ځواکونو د پیښې ځای ته رسیدلي او ایس ایچ او باړه شمشاد افریدي په علاقه کې د لټون عملیات شروع کړي دي باړه گورنمنٹ ډیګري کالج کوهی شیر حیدر طالب علمانو په کالج کې د سہولتونو د نشتوالي پر ضد پاک افغان شاهرا باندې احتجاجي مظاهره کړي د دوی څه مطالبات دي او په هغوی څه پیشرفت شوی نور تفصیل ګورو د خیبر نه زموږ همکار جانزیب افریدي په دې ریپورت کې قبایلي طالب علمان د خپل حقوقو دپاره په احتجاجونو مجبوره شوي دا خبرې د خیبر سټوډنټس یونین یو مشر زاهد الله افریدي د کوهی شیر حیدر کالج د احتجاجي غونډې ته وکړي کول وشو چې نه ټیچر شته نه لیب شته نه بجلی شته نه پرنسپل شته او 1100 سټوډنټونو پر صرف 8 په کوهی شیر حیدر کالج بالا کې د سہولیاتو د نشتوالي په ضد
د کالج طالب علمانو پاک افغان شهرا احتجاجي مظاهره وکړه او روډ یې په مکمله توګه بند کړی وو. طالب علمانو په لاسونو کې پلی کارډونه راخستي وو په کومو چې مختلف قسم نارې درج وي. وروستو د سیاسي ګوندونو د مشرانو او د ایم پی ای شفیق افریدي په یقیندهانه احتجاجي مظاهره ختمه. د موږ د باډي ایجوکیشن سیستم چې دی ډیر یو ظالمانه دور مخکې تیر شوی دی. د کالج چې څو پیرې تعلق دی د ډیمانډ چې مخکې موږ ته راغلي یو موږ منسټر ور وستلی دی کالج ته موږ د دوی چې کوم ایشوز دي ټولو باندې پیپر ورک روان دی خو حکومتي یو سکیم داسې نه وي یو افسر نشي کولای چې هغه خپل وروستو نه پیپر ورک مکمل نه کړي او یو پراپر پالیسی او رولز مطابق یې ونه کړي هغه ډایرکټ یو شی بس منظوري ورکړي. یاد دی وی چې د باډې د 9 لکونه زیاتې آبادۍ علاقې دپاره واحد ډیګري کالج هم د سهولیاتو د نشوالي په وجه د دې طالب علمان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدي هم پښتو ون نیوز خیبر باړه. د سریلنکن وګړي قتل کیس کې یو ملزم ته سزا ورولې شوې ده. د ذریعو تر مخه د ګوجرانوالا ترهګرۍ مخنیوي عدالت ملزم ته د 1 کال قید او 10,000 روپو جرمانې سزا ورولې ده. ملزم ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ کړې وه. د ملزم خلاف مقدمه د انسپکټر مبارک علي په مدیریت کې درج کړې شوې وه. یاد دی چې 13 میاشت کې سیالکوټ کې یو سریلنکن وګړی وژل شوی. د پیښور، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په ګډون په ټول ملک کې د کرونا ریکارډونه مات شوي. د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې 9,000 څخه زیات کیسونه ریپورټ شوي دي چې د دې نه وړاندې په جون میاشت کې تر ټولو نه زیات شمیر 9,500. نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر یعنی NCOC لخوا جاری کړی شوی تازه شمیر تر مخه په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نه 23 کسان په حق رسیدلي دي. ملک کې د کرونا وایرس 2,602 کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د مړو شمیر یو کم 9,065 ته رسیدلي. په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا مثبت پیښو شرح 12.93% ریکارډ کړی شوې ده. په خیبر پختونخوا کې په 13 غنټو کې د کرونا نور 453 کیسونه مخې ته راغلي دي. په صوبه کې د مجموعي کیسونو شمیره 1,83,403 ته ورسېده. ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس حملې جاری دي. نړۍ کې د کرونا وایرس یومیه کیسونو ریکارډ جوړ کړی دی. د پاکستان بشمول ټوله نړۍ کې د 13 لکونه زیات د کرونا وایرس کیسونه ریپورټ شوي دي. د تیر هفتې په مقابله کې د کرونا وایرس کیسونو کې 18% اضافه شوې ده. د نه علاوه د کرونا وایرس نه د مرګونو شرح کې هم 11% اضافه شوي. د خطرناک کرونا وایرس نه تر ټولو زیاته امریکا متاثره شوې ده. بهارت کې هم د کرونا وایرس نه ګڼ شمیر کې خلک متاثره او مړه شوي دي. د براعظم افریقې په ملک غانا کې یو ټریفیکي پیښې له امله 19 کسان مړه شوي او یو کم 80 زخمیان شوي دي. بلخوا ګڼ شمیر ودانۍ نړېدلي هم دي. رپورټونو تر مخه غانا کې چاودونکي مواد وړونکي یو ټرک د یو موټر سایکل سره ټکر شو چې لامل یې چاودنه وشوه. ټول زخمیان نږدې روغتون ته د علاج لپاره منتقل کړي شوي دي. رپورټونو کې زیاته شوې چې چاودنې لامل نږدې ودانو ته هم لوی نقصان رسیدلی دی. د چاودنې په ځای کې د تباه شویو ودانیو ملبه پرته ده. د افغانستان خارجه وزارت وایي چې یورپی اتحاد په افغانستان کې خپل مستقل سفارت پرانیستی دی. د بهرنیو چارو وزارت ترجمان عبدالقهار بلخي په کابل کې د یورپی اتحاد لخوا د سفارت پرانیستنې خبر ورکړو. ښاغلي بلخي په خپل ټویټر لیکلي دي چې د یورپی اتحاد استازو سره د ملاقاتونو وروسته همدې اتحاد په کابل کې خپل مستقل موجودیت لپاره سفارت رسما پرانستی او عملی کار شروع کړی دی. ښاغلي بلخي زیاته کړه چې یورپی اتحاد د مخکینی 240 میلیون یورو بشري مرستو نه علاوه پرون 268 میلیون یورو نور مرستې هم اعلان کړی دی. د بلخي تر مخه یورپی اتحاد د دغه مرستو یوه برخه د استادانو تنخواګانو ته مخصوص کړي چې د بهرنیو چارو وزارت هرکلی وکړو. دا وخت افغانستان کې د پاکستان، چین، روس، ترکی په شمول د ځینې عربي هیوادونو، مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا هیوادونو په کابل کې سفارتونه خلاص دي او افغان حکومت هم د پاکستان او چین په شمول ځینې هیوادونو ته سفارتکاران لیږلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکې د ولسمشر جو بایدن هغه بیان په کلکه مسترد کړی چې ګڼي افغانستان د یووالي صلاحیت نه لري. ښاغلي بایدن تېره ورځ ویلي وو د افغانستان په اړه ویل کېږي چې دا هیواد د استعماري قوتونو قبرستان دی خو دې ملک کې د اتحاد صلاحیت نشته.
د اسلامي امارت خارجه وزارت په یو بیان کې ویل په دې کې شک نشته چې افغانستان هیڅ کله د خارجيانو د جارحیت لاندې متحد نه دی پاتې شوی، ولې افغان قوم په ټینګ اتفاق د جارحیت کوونکو خلاف جایز مزاحمت کړی دی. یو بیان کې ویلي شوی چې د ښاغلي بایدن دا خبر چې افغانستان د استعماري قوتونو قبرستان دی په خپله د افغانانو په اتحاد اعتراف دی. د بیان تر مخه افغانستان نه د خارجي فوجونو د وتو وروسته اسلامي امارت په څومره لږو وسایلو او کم وخت مکمل امنیت ټینګ واحد مرکزی نظام جوړ کړو او لسه متحد کړو. هم پښتون خبرونو کې وس اخلو یو وړه شان تمام. د مینه پاس هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ICC T20 نړیوال کپ لپاره د شیډیول اعلان وکړو. ټورنمنټ بعد 14 اکتوبر څخه 14 نومبر پورې د استرالیا په لوی ښارونو کې لوبولی شي. د T20 نړیوال کپ لومبۍ میچ به سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ لوبولی شي، بلخوا پاکستان او هندوستان به په 23 اکتوبر یو بل ته ملبورن کې مخامخ کیږي. میګا ایونټ کې به 14 ټیمونه برخه اخلي او 40 میچونه به لوبولی شي. د ټورنمنټ سوپر 12 راوند آغاز به په 22 اکتوبر د استرالیا او نیوزیلند لوبې سره کیږي. د پاکستان په ګروپ کې بهارت، جنوبي افریقا او بنگلاديش ډلې شامل دي. دوه ټیمونه به د کوالیفاید راوند څخه د پاکستان ګروپ برخه جوړیږي. په متحده عرب اماراتو کې د دنیا د ټول نه غټه ثقافتي میله دوبۍ ایکسپو جاری ده، چې پکې د پاکستان په شمول د دنیا او سیمې د ډیرو ملکونو د ثقافت نمونې پیش کولی شي. دا ثقافتي میله تیر کال په 1 اکتوبر شروع شوه او د مارچ تر 31 پورې به جاری وي. دوبۍ ایکسپو د دوبۍ او ابوظبي ترمنځ په 1083 ایکړ میدان کې قائمه کړې شوې ده او د عربو او سیمې د ملکونو نه علاوه د دنیا د مختلفو ملکونو د ثقافتونو رنګونه پکې د نمایش لپاره وړاندې کولی شي. دوبۍ ایکسپو کې فلمونه، سندرې او د ثقافت نور رنګونه د کتونکو د دلچسپۍ لپاره وړاندې کولی شي. د پاکستان 11 فلمونه هم په دوبۍ ایکسپو کې وړاندې کولی شي. په ډیر شمیر کې مقامی او بهرني سیلانیان د دغه میلې ته د خوند اخیستو لپاره ورځي. د متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو مشران هم وخت په وخت د ایکسپو دوره کوي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو او بین الاقوامي همکارۍ وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان 13 هفته په ایکسپو کې د پاکستان د پیویلین دوره وکړه او پاکستانی ثقافتي سرګرمیو ډیره ستاینه کړې ده. هم پښتون خبرونو کې وړاندې کوو د موسم حال. د سوات په مالم جبا، کالام، ګبین جبا او نورو سیمو کې واورې وریدل شروع شوي دي. د منګورې نه زموږ نماینده شایسته حکیم خبر راکوي چې د سوات په میداني سیمو کې بارانونه او غرایزو سیمو کې واورې وریدل شروع شوي دي. د بارانونو او واورې وریدو له امله موسم نور هم یخ شوی دی. د پنجاب په شمول د ملک د ډیرو برخو نه سیلانیانو د سوات مخه کړې ده. د مري د تیرې میاشتې د غمیزې نه وروسته اوس زیات خلک سوات او نورو شمالي سیمو ته واورو نه خوند اخیستو لپاره سفر کوي. बहुत लाइव ज़बरदस्त फॉलिंग हो रही है, लाइव इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, दोस्त भी हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं. ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे व्यूज़ कैसे हैं. हर जगह से हम हर जगह इंजॉय कर रहे हैं. उधर से हम गाड़ियों से बहुत मुश्किलों से आए हैं, बर्फ़ से इंजॉय करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है. आप भी आए इंजॉय करें. मलम जब आया हूँ और ये देखो ये लायो स्नोफॉल हो रहा है और बहुत इंजॉय कर रहा है. और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत कदरदान है हर तरह के. इंशाल्लाह आप भी आ जाए और इंजॉय करें. बेस्ट ऑफ लक. او ملم جبیل راغلی ما ماشاءالله ډیر زیات خپل ایکسپیرینس مې وشو دلته لایف سنوفال شروع دی. هم پښتون خبرونو نه تر دې د مومدغه د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ، لایک کولی شئ او نورو سره شریک کولی هم شئ. د لوی الله په امان.